د آیرا خان په نوم باندې دا جنۍ به تاسو پیژنئ چې د دې یو تکیه کلام نه چې وایي بابو او بابو. دا هغه جنۍ ده. نن به در سره د دې یو داسې ویډیو شریکوم چې شرمناک کارونه کړي. قدرمنو دوستانو، ډیره د افسوس خبره ده چې پښتانه ولې خپلو خویندو ته یا د کور کمې ښځې چې د هغوی ته اجازت ورکوي چې ټیک ټاک استعمال کړي. د دې جنۍ چې ټیک ټاک ویډیوګانې ډېرې زیاتې وایرل دي او په دې باندې خلک لپسینګ هم کوي. لاندې په کمنټونو کې چې کله موږ وکتل نو انتهایی غلطې خبرې، انتهایی بېهوده خبرې او انتهایی سپکې خبرې دې جنۍ ته لیکلې شوې وي. نو په دې وجه باندې همدغسې ورته هم خلکو لیکلي وي چې بابو راشه ما ډي ته او یا بابو داسې را سره وکړه هغسې وکړه. نو دا مختلف قسم سپکې خبرې دې ته لیکل کېږي. نو که داسې خلکو کې لږ شان د هم احساس وي، شرم او حیا وي پکې، نو بیا به سوشل میډیا ته نه راځي. نن سبا هر سړی غواړي چې د سوشل میډیا نه پیسې وګټي، خو د هغې څه خپلې طریقې دي. که دوی په صحیح طریقه باندې د سوشل میډیا یا د بلاګینګ استعمال وکړي نو دوی ښه پیسې ګټلی شي، خو په صحیح طریقې سره. او چې نه داسې غلطې لارې اختیاروي نو خامخا به بیا ورته خلک سپکې او سپورې خبرې لیکي.